السلام علیکم. مفتي صاحب ماته د طلاقو متعلق وسوسې راځي، خو په خوله مې څه الفاظ نه دي ویلي او مونځ کې راته هم راځي. نورې هم ډېرې وسوسې راځي، څه وکړم؟ سخت پریشان یم. دا داسې مسله ده، د طلاقو دا داسې مسله ده چې یاره پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي، ابو داود شریف کې غالبا حدیث دی چې الله جل شانه زما امت ته یو څو شیان چې کوم دي نو هغه معاف کړي دي. یو دا چې کومه وسوسه دوته په ذهن کې راځي، په دماغو کې راځي، نو هغه الله جل شانه دوته معاف کړي ده. ټیک شو؟ لکه تر څو پورې چې په هغې باندې عمل نه شوی یا په هغې باندې ژبه نه یې خوځېدلي، الفاظ نه یې راوتلي، ټیک شو؟ نو دغه الله جل شانه معاف کړي دي. او د طلاق متعلق چې دا کومه خبره ته کوي نو دا هم په دغه کې ده، ځکه چې یو پیغمبر علیه صلات وسلام یو نکاح ده، یو طلاق دی او یو بیعه ده. ټیک شو؟ لکه بیعه نه دي، زه غلط شوم، رجوع ده، رجوع. ټیک شو؟ لکه یعنې طلاق سړي ورکړو، یو طلاق یې ورکړو، بیا واپس ښځې ته رجوع کوي. نو که په ګپ شپ کې هم وکړله نو دا به رښتیا وي. ټیک شو؟ لکه او نکاح یو سړي په ګپ شپ کې هم وتړله نو دا به رښتیا وي. او یا یو سړي طلاق په ګپ شپ کې هم ورکړو نو دا به رښتیا وي. دا خو چونکې ځان له ټاپک دی، خو بهرحال تر څو پورې چې طلاق په الفاظو باندې ادایګي نه ده شوې په خوله باندې او ښځې ته دې ویلي نه دي نو طلاق نه واقع کېږي. په ذهن کې وسوسې راځي، دا خو شیطان قسمه قسم وسوسې خلکو ته ورچوي، خو دا طلاق سره ګپ شپ نه دي لګول پکار. په خوله باندې خیال کوه چېرته ونه وې، هسې نه چې بیا سر په دیکه باندې ګرځي. نو وسوسې هر چا ته راځي. ټیک شوله؟ وسوسو دا کومه مسله چې ده، نو وسوسې خو تا ته خو په عام حالت کې راځي، مانځه کې هم راځي خلکو ته. خلک د الله جل شانو عبادت کوي، الله جل شانو ته ولاړي، خپل رب ته ولاړي، بیا هم وسوسې راځي. او داسې نه ده چې یاره دا یوازې ګناهګارانو انسانانو ته راځي، ګناهګارانو بندګانو ته یا فاسقانو فاجرانو ته راځي، نه نیکانو خلکو ته هم راځي. عمر رضی الله عنه، غالبا عمر رضی الله عنه، او جی عمر رضی الله عنه فرمایي چې زه کله په مانځه باندې ودرېږم نو زه د خپل لښکر صف بندي او لښکر له ترتیب زه په مانځه کې ورکوم. یعنې په مانځه کې سوچ فکر راځي. ټیک شو؟ لکه مراد دې دغه دی. نو به هر حال نیکانو خلکو ته هم دا قسمه قسم دغه راځي، سوچونه فکرونه په مانځه کې راځي. نو د دغې نه مونځ کې خو که سوچ فکر راشي نو هغه بدلول پکار دي. ټیک شو؟ لکه ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام پسې یو صحابي راغی، وایي ما ته په مانځه کې وسوسې راځي د الله رسوله. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وفرمیل چې بهترین مونځ هغه دی چې تا ته وسوسه راځي، هغه وسوسه له ځان لرې کړې او ځان متوجه کړې الله جل شانه ته. بیا وسوسه راځي، هغې نه ځان خپل ذهن الله جل شانه ته راوړې. دغه بهترین مونځ دی، ځکه په دغه کوشش او محنت دغه کې سعی کې هغه مونځ ستا وشي نو الله جل شانه ته خپله توجه په دغه طریقه باندې هم برابرېږي. او د طلاق دغه مسله تر څو پورې چې په خوله باندې الفاظ نه دي ویلي نو طلاق نه واقع کېږي. ښه، او د وسوسو خو بس دا داسې بیماري ده چې د علاج نشته دی، د حکیمانو ډاکټرانو سره او د ملایانو سره د هېڅ چا سره نشته دی. ټیک شوه؟ لکه د دې علاج سړي سره په خپله دی چې بس دې قصد وکړي چې یاره بس او دا چې یاره سړی خپل ذهن صفا کړي، ذهن صفا کېدل یا زړه صفا کړي. زړه صفا کول دپاره ذکر اذکار کېږي، چې څومره ذکر اذکار کېږي انشاءالله. خو د پوهه خلکو نه ذکر اذکار اخلئ، هغه زړه خبره ده چې د سوشل میډیا والا نه چېرته ذکر اذکار وانه اخلئ، یا چې بیا لیونې ګرځئ. زموږ سره دلته یو طالب و، هغه ته دا مسله راپېښه شوې وه، هغه له چا ذکر ورکړی و نو هغه ډېر زیات هغه ذکر سیوا کړی و په ځان باندې، نو د هغه دماغ بیا اوټ شوي و، دماغ یې کار نه کوه او څوک به ورله خواله نه شو ورتلی، هغه به وال مال کول بیا، نو دماغ یې لږ ګډوډ شوي و. ټیک شو؟ لکه نو بهرحال ذکر اذکار هم چې اخلئ نو داسې خلکو نه واخلئ چې هغه پوهه دي په دې مسله باندې چې یاره په څه طریقه باندې ذکر کول پکار دي. نو په ذکر اذکار سره انشاءالله د قرآن مجید تلاوت کوه، د الله جل شانه عبادت په صحیح طریقه باندې کوه، ګناهونه نه ځان ساته، او دا چې څه نه څه ذکر کوه د ورځې په صحیح حصه کې، نو انشاءالله چې وسوسې به بیا تا ته نه راځي د الله په حکم باندې.